درنو لیدونکو زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن مو د بحث لپاره ډیره مهمه موضوع ټاکل ده: د وینې کمښت یا کمخوني یا انیمیا. د وینې په جریان کې د سرو کرویاتو او د هیموګلوبین کموالي ته د وینې د کمښت اطلاق کیږي. ګوري د هیموګلوبین او سرو کرویاتو مفهوم نه مخکې راځو. وینه دوه مهم بخشونه لري. یوه جامده برخه ده چې سولید ورته وایو، او بله هم پلازما یا لیکوید برخه ده. درست؟ په جامده برخه کې د وینې څه موجود دي؟ د وینې حجرات دي. موږ درې ډوله حجرات په وینه کې لرو: RBCs یا red blood cells یا سره کرویات، سپین کرویات یا WBC، او صفحات دمویه یا PLT پلیټلیټس. دا د وینې هغه جامده برخه ده. مایع یا پلازما چې تقریبا 55% د وینې ټول جوړښت جوړوي، او متبقي 45% بیا سولید یا جامده برخه ده. په دو کې له موږ سره په پلازما کې بیا بلا نور مواد موجود دي چې د هغې په هکله مفصلا در سره غږیږم. څومره باید وینه هیموګلوبین کم شي چې موږ ورته کمخوني ووایو، او د همدې ترڅنګ دا کمخوني څومره باید RBC کمه شي چې د کمخوني اطلاق ورته وشي. که چیرې د هیموګلوبین اندازه په وینه کې له 12 ګرامه په 1 DC لیتر کې کمه وه، دې ته موږ کمخوني وایو. دویم، که چیرې د سرو کرویاتو اندازه د وینې په جریان کې تر 4 میلیونو په 1 میلیمتر مربع کې کم و، دې ته موږ کمخوني وایو. که چیرې وینه معاینه کوو او ګورو چې RBC یا سره کرویات مو په 1 میلیمتر اندازه د جریان کې له 4 میلیونو کم دي، دې ته د کمخوني یا د وینې د کمښت اطلاق کیږي. ښه، راځو د وینې د ساختمان په هکله یو څه خبرې کوو، بیا ورځو چې د وینې کمښت څه ته وایي. ګورئ 55% د وینې یو بخش پلازما نومیږي. دغه پلازما کې څه موجود دي؟ دا په دې عکس کې په سپین شکل کې چې څه وینئ دا پلازما ده. پلازما یا هغه مایع برخه ده چې ډیری وخت د سپینې وینې په نامه هم یادیږي. په دې کې بلا مواد موجود دي، خصوصا دغه څه انتقالات چې کیږي د پروټینو، د منرالونو، د ګلوکوز او د پروټینونو، ټول د پلازما په واسطه باندې کیږي. پلازما کې موږ ګلوکوز لرو، د ګلوکوز ترڅنګ پروټینونه لرو. مهمه پروټین چې د کولایډل اسموټیک پرشر د تنظیم سبب ګرځي هغه البومین نومیږي. د البومینو د پروټینونو د ګلوکوز ترڅنګ منرالونه پکې موجود دي: کلسیم، پوتاسیم، سودیم، ایوداید، مګنیزیم، زنک. دا ټول د همدې پلازما د وینې د پلازما په برخه کې ګرځي. هارمونونه څومره هم چې په وجود کې هارمونز لرو او د وینې په جریان کې له یوې سیمې بلې سیمې ته انتقالیږي د وظایفو او د فعالیتونو لپاره، هغه په پلازما کې موجود دي او په پلازما کې ترانسپورټ کیږي. د دې ترڅنګ وایټامینز دا هم په پلازما کې موجود وي. د ویټامین ترڅنګ آیرن یا اوسپنه چې ډیره مهمه ده د وینې په جوړښت کې، دا ټول په پلازما کې موجود وي. یعنی د وینې په جریان کې د پلازما په برخه کې دومره مواد په گردش کې او وجود د خپل تقاضا مطابق مختلف سیمو ته د جذب او د فعالیت لپاره لیږدوي. د پلازما برخه په وینه کې دا وه. دویمه برخه د وینې سره کرویات دي. سره کرویات RBCs مهمه وظیفه د سرو کرویاتو د اکسیجن انتقال ده.
دغه اکسیجن څنګه انتقالیږي؟ د سرو کرویاتو په جوړښت کې هیموګلوبین موجود ده. دغه هیموګلوبین له اکسیجن سره یوځای کیږي او د وجود مختلفو سیمو ته انتقالوي. همدا رقم د وینې په جوړښت کې یو ډیر مهمه انزایم هم په آر بي سي کې نښتی ده، لکټیز ډي هایدروجنیز، چې په دې بیا وروسته د لکچر په جریان کې غږیږو چې دې وظایف څه دي او څه اهمیت لري. همدا رقم پلیټلیټس یا صفحات دمویه یا د وینې بله حجره. د دې حجرې تر ټولو مهمه وظیفه د وینې د جریان د تعادل برقراري ده. څنګه تعادل؟ یعنی نه پرېږدي چې وینه کلټ یا لخته شي او د دې هم اجازه نه ورکوي چې بلیډینګ یا خونریزي دې وشي. دا چې زموږ په رګونو کې وینه ګرځي ول رګونو بیرون نه راوځي، تر ټولو مهمه رول پکې دا حجره لوبوي، پلیټلیټس یا صفحات دمویه. ښه، دا د وینې د اجزاو په هکله لنډ معلوماتو. د وینې بله برخه سپین کرویات دي یا WBC یا وایټ بلډ سیلز. د دې حجرې تر ټولو مهمه وظیفه د عفونتونو له التهابونو له میکروبونو او له ویروسونو سره جنګ ده. یعنې زموږ د بدن د دفاعي سیستم مهمې اجزاوې د سرو کرویاتو انواوې جوړوي، لکه لیمفوسایت او مونوسایت، ایزونوفیل، بیوزوفیل، ماکروفیجز. دا هغه د حجراتو نومونه دي چې د سپینو کرویاتو په جمله کې حسابیږي. ښه، راځو مستقیما خپل موضوع ته چې کمخوني یعنې څه. ګورئ، سره کرویات چیرته جوړیږي؟ سره کرویات د هډوکي په مغز کې جوړیږي، په بون میرو کې. د غټو هډوکو په مغز کې مغزه موجود دی او په هغو کې د یو مخصوصې حجرې نه د مایلاید پروجنیټرز حجراتو نه سره کرویات جوړیږي. ښه، دغه سره کرویات په داخل د هډوکو کې د ریټیکولوسایت په نامه یادیږي. یعنې په داخل د هډوکو کې د ریټیکولوسایټس هغه سره کرویات دي چې بالغه نه دي. بالغ څه معنی؟ د سرو کرویاتو بالغ ورژن یا بالغه بڼه د اکسیجن د ترانسپورت او د غذایي توکو د ترانسپورت وظیفه لري. دغه ریټیکولوسایت په کم مقدار یا لږه کپاسیټي لري چې اکسیجن او منرالونه او غذایي توکي انتقال کړي. تقریبا له جوړېدو نه 3 ورځې وروسته د وینې جریان ته راځي، بلډ سرکولیشن، او د وینې په جریان کې بلوغ ته رسیږي او خپله وظیفه تقریبا تر 120 ورځو د وینې په جریان کې برقراره ساتي. بعد له 120 ورځو څه پیښیږي؟ څه داسې پیښیږي چې بالاخره آر بي سي له منځه ځي. د دوی نورمال لایف سپم یا اندازه د ژوند همدا 120 ورځې ده. یعنې یوه سره حجره یا سره کرویات په 120 ورځو کې له منځه ځي. څنګه له منځه ځي؟ د ریټیکولو اندوتیلیل سیستم مهمې اجزاوې لکه توری یا تهال یا سپلین او لیور یا ینه، زیګر یا لړمون د دو په واسطه، ځکه په دو کې مهم نور حجرات دي چې هغه مونوسایت او ماکروفیج نومیږي. مونوسایتس او ماکروفیج کله چې د وینې د حجرې ژوند پوره شو، راځي سپلین ته، هالته او لیور ینې یا زیګر ته. هلته د دغو حجراتو په واسطه خوړل کیږي او له منځه ځي. کله چې له منځه ځي، له دې مخکې زموږ د هډوکو له مغزو نه ریټیکولوسایت جوړ شوي او د وینې جریان ته راځي او د دوی هغه بدیل حجرات د وینې په جریان کې حرکت کوي. ښه، دا شو. د دې ترڅنګ چې دغه حجرات چې زاړه دي او 120 ورځې پوره کړي دي، دا د سپلین یا د ریټیکولو اندوتیلیل سیستم په واسطه ځي. ځینې ابنارمل یا غیر نورمال آر بي سي جوړ شوي وي چې هغه خپل ترکیب کې یا مشکل لري یا غټ وي یا سایز خراب وي. هغه هم د همدې ریټیکولو اندوتیلیل سیستم په واسطه باندې یا د زیګر او د توري په واسطه د دې حجراتو په توسط له منځه ځي. او دا سایکل همداسې جریان لري تر هغې چې بالاخره د کوم مشکل یا تکلیف پر اساس موږ د کمخونۍ سره مخ شو. ښه، که چیرې موږ د وینې معاینه وکړو، یو څه
د MCV په نامه لرو. MCV یا مین کارپسکولر والیم. مین کارپسکولر والیم څه معنا لري؟ دغه یوه حجره RBC څومره والیم لري، څومره سایز لري، غټ ده، کوچنی ده، نورمال ده، په همدې اساس موږ کمخوني تقسیموو. که چیرې د وینې حجره کوچنی شوې وله، مایکرو کوچنی سایټ حجره، یعنی که چیرې د وینې حجرات کوچني شوي ول، دې ته موږ وایو مایکروسیټیک انیمیا. کله مایکروسیټیک انیمیا منځته راځي؟ که RBC یا سره کرویات وګورو او سایز یې تقریبا له 80 فیمټو متر نه کم وي، فیمټو لیټر، نو دې ته موږ مایکروسیټیک انیمیا وایو. ډېرې په دې اجزاو نه پیچو، راځو مهمه موضوعګانو ته. که د RBC سایز کوچنی و، دې ته وایو مایکروسیټیک انیمیا. کله مایکروسیټیک انیمیا منځته راځي؟ کله چې موږ د اوسپنې له کمبود سره مخ شو، آیرن ډیفیشنسي. کله چې په وجود کې اوسپنه کمه شي، د RBC سایز کوچنی کیږي. دویم، کله موږ د داسې یو تکلیف سره مخ کیږو چې په هغه کې د سرو کرویاتو سایز یا د ساختمان کوچنی کیږي. کرونیک انفلمیټري ډیزیزز، هغه مزمنې التهابي ناروغۍ. کرونیک انفلمیټري ډیزیزز مثلا د ګردې په ناروغۍ کې د ډیر مهمه هارمون د اریتروپایټین په نامه نه جوړیږي. کرونیک انفلمیټري ډیزیزز یا ایلنسز. مثلا د ګردې په ناروغۍ کې هغه مهم هارمون چې اریتروپایټین ورته وایي هغه نه جوړیږي. دغه اریتروپایټین چیرته زموږ په درد خوري؟ کله چې دا ریټیکولوسایټ د وینې جریان ته ننوځي او بالغیږي، له دې تر د مایلایډ د مورنۍ حجراتو نه تر ریټیکولوسایټو پورې دغه پروسه د څه شي په واسطه تنظیمیږي؟ د اریتروپایټین په نامه. دا اریتروپایټین دا یو هارمون ده او نوموړی هارمون د ګردې په واسطه باندې دغه کیږي، ترشح کیږي. که چیرې ګرده د یو مزمنې ناروغۍ په واسطه باندې ضعیفه شوه، نو بغیر د کوم قید و شرطه اریتروپایټین کم جوړوي. کله چې اریتروپایټین کم شول، د هډوکو په منځ کې چې کومه مورنۍ حجره جوړه شوې ده د سرو کرویاتو دپاره، هغه په بالغو سرو کرویاتو نه تبدیلیږي او موږ بالاخره د کمخونۍ سره مخ کیږو. د دې ترڅنګ کله بیا سره کرویات کوچني سایزونه ځان ته غوره کوي. د اوسپنې د کمبود او د مزمنې ناروغیو ترڅنګ بل تلسیمیا بی یا بیټا تلسیمیا، چې دا تقریبا یو ارثي ناروغي ده او په دې کې د وینې جوړښت د هډوکو د مغزو په واسطه کم کیږي. مهمه څه دي؟ کله که موږ ګورو چې بلډ فلم کوو او په هغه کې مایکروسیټیک انیمیا ولرو یا سایزونه کم وي د سرو کرویاتو، نو کول څه پکار دي؟ که فرضاً تاسو د CBC معاینه وکړئ، کمپلیټ بلډ کاونټ، په هغه کې MCV والیم واخلئ، په RBC کاونټ یا سرو کرویاتو تعداد باندې تقسیم کړئ. دې ته دا مساوي کیږي د څه شي سره؟ د منزر انډکس سره. منزر انډکس د منزر انډکس یو عدد ده. که چیرې د عدد له 14 نه کوچنی راغی، ګریډر، که چیرې د عدد له 14 نه کوچنی و، نو دا تلسیمیا ده. درست؟ دا انډکس که چیرې 14 نورمال ده، له 14 کوچنی، آیرن ډیفیشنسي انیمیا ده. وبخئ، آیرن ډیفیشنسي انیمیا یا د اوسپنې کمبود. که چیرې دا منزر انډکس له 14
غټ راغی دا تلسیمیا ده. یعنی موږ کولی شو که چیرې بلډ فلم کوو د آر بي سي سایز پکې کوچنی راځي مایکروسیټیک انیمیا موجوده وي په هغې صورت کې یا اوسپنه کمه ده یا په وجود کې یو مزمنه ناروغي موجوده ده لکه د سی ټي ډي د ګردې فلجېدل چې ایریتروپایټین نه جوړوي. ایریتروپایټین بالاخره دغه مهمه پروسه مختل کوي. یا بیټا تلسیمیا موجوده ده. که چیرې داسې کوم حالت موجود وي څنګه یې تثبیت کوو؟ په هغې زو وینه معاینه کوو. ام سی وي چې څومره ولمین کارپسکولر والیم دا په هر سی بي سی کاونټ کې معلومیږي. په آر بي سي تعداد تقسیموو. میزنر انډکس 14 نورمال ده. له 14 که چیرې د عادت پورته راغی نو مریض تلسیمیا لري. که له 14 کوچنی راغی مریض آیرن ډیفیشنسي انیمیا لري. که چیرې کرونیک کډنی ډیزیز موجود وي په هغې صورت کې واضح ده چې موږ پوهیږو دا وضعیت د ګردې د تکلیف د وجې منځته راغلی ده. ښه که چیرې د وینې سایز نورمال وي یعنې د سرو کرویاتو سایز نورمال ده اما په تعداد کې فرق راغلی ده درست په دې صورت کې څه کول پکار دي؟ ښه موږ نارموسیټیک انیمیا کله منځته راځي؟ کله چې د وینې معاینه وکړو نو دوه حالته لري. یا به وبخئ د وینې معاینه مو وکړله آر بي سي کاونټ کم ده یعنی تعداد د آر بي سي کم ده ولې شکل او سایز د آر بي سي نورماله ده. په دې صورت کې یوه بله معاینه باید وکړو چې هغه ریټیکولوسایټ کاونټ ده. ریټیکولوسایټ کاونټ کومه حجره ده؟ کله چې د هډوکو په مغزو کې له مورنۍ حجرې یوه نابالغه حجره د سرو کرویاتو جوړیږي دې ته ریټیکولوسایټ وایي. درست موږ زو ریټیکولوسایټ کاونټ ګورو. که چیرې د ریټیکولوسایټ تعداد زیات و که نه کاونټ د دوی معاینه مو وکړله ریټیکولوسایټ یو څه زیات شوي ول نو په دې صورت کې حتما په مریض کې هیمولیټیک انیمیا موجوده ده. هیمالیسس پکې شوي دي. کاونټ زیات و ومو کته نابالغه حجرات زیات تولید شوي دي په د وینې په جریان کې نو حتما خونریزي شوې ده او په مقابل کې هډوکو دغه نابالغه حجرات زر جوړ کړي دي او د وینې جریان ته یې راوستي دي. کامپنسیټري پروډکشن یې کړی ده چې دا ډیری وخت په حوادثو کې کیږي زخمونو کې کیږي د ماشوم په ولادت او په هیوي سایکل یا د میاشتنۍ ناروغۍ کې زیاته وبهیږي. په هر حال که چیرې موږ د آر بي سي مقدار کم و شکلونه او سایز نورمال و وینه مو معاینه کړله په هغې صورت کې کاونټ کم راغی آر بي سي ریټیکولوسایټ کاونټ کم و نو څه ممکن دي؟ که چیرې د دغه نابالغو کوچنیو آر بي سیو یا سرو کرویاتو تعداد کم و او هم پکې آر بي سي یا بالغ سپین حجرات کم شوي ول نو په دې صورت کې مهمه څه ده؟ کم جوړښت شوی ده ځکه خو دواړه کم شوي دي او په دې صورت کې بون میرو ډسارډرز ډېر مهمه دي چې وی ګورو. بون میرو ډسارډر څه معنی؟ د هډوکو په مغزو کې د وینې حجرات نه جوړیږي. دا کېدلی شي د کمخونیو یو ډول وي چې موږ ورته ای پلاستیک انیمیا وایو. ای پلاستیک انیمیا یا اپلیزیا د هډوکو په مغز کې سره کرویات نه جوړیږي. درست چې دا کېدلی شي پلاستیک انیمیا وي هیماټولوژیکل ملیګنسي یا ځینې سرطانونه وي د وینې. نو بلډ فلم بیا حتمي ده موږ باید د وینې معاینات په دقیقه توګه وکړو چې پوه شو د کوم وضعیت د مخې د داسې یو حالت سره مخ شوي یو. بل د میګالوبلاستیک انیمیا سره مخ یو. کله چې د وینې معاینه وکړو د آر بي سي حجرات یا سرو کرویات پکې غټ شوي وي سایزونه یې غټ وي میګالوبلاستیک دا کوم حالت ده؟ ښه په میګالوبلاستیک انیمیا کې بیا ام سی وي جګه یي. که تاسو آر بي سي وکئ په ده کې ام سی وي کاونټ زیات وي. ام سی وي کاونټ څه معنا لري؟ خپله د سرو کرویاتو سایز پکې غټ شوی. په نارموسیټیک کې د سرو کرویاتو سایز نورمال ده
و په مایکروسیټیک کې بیا سوي د سرو کرویاتو سایز کم ده ام سی وي پکې کمه ده نو دلته ام سی وي یا د سرو کرویاتو سایز غټ ده ښه چې کله هم د داسې یو وضعیت سره مواجه شولو تاسو ولیدل چې میګالوبلاستیک انیمیا ده او ام سی وي کاونټ پکې ریز شوی ده زیات شوی ده نو اتومات به ورځو او بلډ فلم به کوو بلډ فلم په نامه معاینه کوو د مایکروسکوپ لاندې مطالعه کوو خپل حجرات کوم حجرات دغه سره کرویات ولې مطالعه کوو چې پیدا کوو علت د غټوالي یا د آر بي سي یا د سرو کرویاتو په سایز کې د بدلون او د غټوالي اساسي علت څه ده ښه که چیرې میګالوبلاستیک انیمیا موجوده وله نو په دې صورت کې بلډ فلم کو زو پریفرل بلډ سمیر دا د وینې یوه معاینه ده په ده کې مفهوم واضح کوو چې ولې او د کوم دلیل او تکلیف په واسطه باندې سپین سره کرویات د هډوکو د مغزو په واسطه زیات جوړ شوي دي ښه راغو بلډ فلم مو وکړو نتیجه څه ده دوه نتایج ممکن دي یا به نارمل نارمل یا نان میګالوبلاستیک انیمیا وي یو میګالوبلاستیک یا نارمل نان میګالوبلاستیک انیمیا یا به وضعیت داسې وي چې دقیق به میګالوبلاستیک انیمیا موجوده وي یعنی د سرو کرویاتو سایزونه غټ په فلم کې ښکاري که یو فلم بلډ فلم کو نو د دې دوه حالاتو نه خالی نه ده یا به د کرویاتو سایز غټ وي یا به د کرویاتو سایز نورمال یا کوچنی وي ښه میګالوبلاستیک سیلز یا میګالوبلاستیک انیمیا دغه حالت ته موږ څه وایو میچور نارمل میچور آر بي سي او دغه میګالوبلاستیک سیلز چې کوم دي میګالو غټ او بلاست سیلز غټ حجرات دي په دې صورت کې باید وګورو چې علت څه ده ډیری وخت د ده نښه څه وي هایپر سیګمنټډ نیوټروفیل تاسو که د نیوټروفیل شکل په مایکروسکوپ لاندې وګورئ په دا رقم ده کله چې میګالوبلاستیک انیمیا موجوده وي نو دا سیګمنټونه پکې زیاتیږي دته موږ هایپر سیګمنټډ نیوټروفیل وایو دا یو ډیره مهمه نښه ده په بلډ فلم کې بل د آر بي سي سایزونه غټ وي ولې امچور نابالغه وي که چیرې د آر بي سي سایز غټ و او نابالغه و امچور آر بي سي وله نو په دې صورت کې باید وګورو چې مریض د ویټامین B12 یا میکوبالامین کمبود لري که نه لري ځکه د دې د کمبود د وجې ډیری وخت دا تکلیف منځته راځي همدا رقم د فولیټ په نامه مواد دي چې د وینې د سرو کرویاتو په جوړښت کې یا په ترکیب کې موجود دي که دا هم کم شي موږ د دې تکلیف سره مخ کیږو ښه ځینې درمل دي دواګانې دي اکثر د روماتیزم مریضان یا په کانسر مبتلا مریضان کاروي لکه میتوټروکزیټ سلفاسلازین دا کولی شي د میګالوبلاستیک انیمیا سبب وګرځي ښه په ټوله کې موږ باید د ماکروسیټیک یا د میګالوبلاستیک انیمیا په خاطر هغه تحقیقات یا انویسټیګیشن وکړو چې دقیق علت معلوم کو د میګالوبلاستیک انیمیا پریفرل بلډ سمیر واضح کوي چې کوم ډول غټوالی یا ستروالی د وینې په حجراتو کې منځته راغلی ده د دې ترڅنګ بل ممکنه حالت چې د وینې د کمبود سبب ګرځي په انسانانو کې هغه ډیکریس پروډکشن ده د وینې د حجراتو کم جوړښت په کوم ځای کې د هډوکو په منځ کې کله داسې کیږي بون میرو ډیسارډر کې دا حالت منځته راځي بون میرو ډیسارډر د بون میرو ډیسارډر څه دي یا د وینې د هډوکو د مغزو تکالیف بون میرو ډیسارډرز ډیری وخت سرطاني تکلیفونه د وینې په سمه توګه د وینې جوړښت نه کیږي که چیرې د بون یا د هډوکو مغزه جوړ وي او د بل کم دلیل د وجې وینه نه جوړیږي هغه به د
اریتروپویټین کمبود وي. اریتروپویټین دا یو انډوکراین هارمون ده، د ګردې په واسطه تشکیلیږي یا جوړیږي یا د وینې جریان ته راځي. که چیرې ګرده متضرره شوه، مزمن تکلیف یې پیدا کړ، نو د وینې جوړښت کم کیږي. درست؟ ښه. د دې ترڅنګ بل ډیر مهمه هارمون چې د وینې په جریان کې د وینې په جوړښت کې زموږ سره دخیل ده، هغه تایراید هارمون ده. که چیرې د تایراید هارمون کم شي، په هایپوتایرایډزم کې هم د وینې د سرو کرویاتو جوړښت کم کیږي. یعنی دغه مایلاید پروجنیټر سلز د مورنیو حجراتو نه دا حجرات نه جوړیږي ریټیکولوسایت د تایراید د هارمون په کمښت کې. همدا رقم که چیرې د وینې په جریان کې یا موږ په خپل وجود کې د فولیټ کمبود ولرو، فولیک اسید، یا موږ د وینې په جریان کې د ویټامین B12 یا میکوبالامین کمبود ولرو، دا د وینې د ښه فنکشن یا وظیفې لپاره اساسي او اړین توکي دي. د دو کمبود کولی شي د وینې د کمبود سبب وګرځي. آیرن یا اوسپنه که چیرې کمه شي، نو RBC ورسره کمیږي یا په سمه توګه خپل فعالیت سرته نه رسوي. د کمخونۍ علتونه، د کمخونۍ کلاسیفیکیشن یا طبقه بندي کولی شو، یا د وینې د سایز نه وکړو، زو RBC ګورو چې سایزونه یې غټ دي، کوچني دي، که نورمال دي او که ستر دي. که کوچني ول یا اوسپنه کمه ده یا مزمن تکلیف لرو یا بیټا تلسیمیا موجوده ده چې دا د وینې یو ډول کینسر ده. څنګه په داسې حالت کې تفکیک کولی شو؟ تاسو ته مو ویل چې مینځر انډکس ګورو. که چیرې له 14 نه که 14 ول نو نورمال حالت ده، یوازې آیرن ډیفیشنسي منځته راغلې ده، او که وبښئ که له 14 نه زیاتو ګریډر انډکس نو تلسیمیا منځته راغلې ده، او که له 14 د انډکس کم و، په هغې صورت کې آیرن ډیفیشنسي انیمیا ده. ښه، نه بحث سره اوږدوو. که چیرې په د کمخونۍ علت ګورو، که چیرې RBC شکل نورمال و، RBC یا سره کرویات نه مایکروسیټیک ول، نه مکروسیټیک ول، نه میګالوبلاستیک، بلکې نارموسیټیک ول، په دې صورت کې ګورو چې د وینې کمښت د دغه تکالیفو د وجې ده او که نه. که چیرې داسې هم کوم تکلیف موجود نه و، نو حتما په هیمالیسز یا د وینې ډسټرکشن منځته راغلی ده. د دې خبرې معنا څه ده؟ ګورئ، که کمخوني موجوده وه، سره کرویات هم نورمال جوړ شوي دي او شکلونه یې هم نورمال دي، نو حتما هیمالیسز منځته راغلې ده، وینه بهیدلې ده زموږ له وجوده. دغه بهیدل څه رقم ممکن دي؟ اکسترا واسکولر هیمالیسز، د وینې د رګونو نه بیرون د وینې د حجراتو یا د سرو کرویاتو ډسټرکشن یا له منځه وړل. مخکې مو ویله چې 120 ورځو کې ریټیکولو انډوتیلیل سیستم، خصوصا سپلین یا تهال او لیور یا زیګر، زاړه سره کرویات له منځه وړي او غیر نورمال سره کرویات له منځه وړي. که چیرې دغه پروسه غیر نورماله شي، یعنی بالغ او نورمال سره کرویات هم د ریټیکولو انډوتیلیل سیستم یا خلاصه د سپلین یا تهال په واسطه له منځه لاړ شي، دې حالت ته موږ هایپر سپلینزم وایو. سپلین یا تهال یا توری هغه ځای ده چې سره کرویات پکې، زاړه سره کرویات پکې دفن کیږي. که چیرې په تکلیف هایپر سپلینزم مبتلا و، خپل فعالیت په غیر نورمال ډول تیز او زیات کوو، نو سره کرویات خوري او له منځه وړي، موږ د کمخونۍ سره مخ کیږو. اکسترا واسکولر کوآګولیشن نه ورځو، اکسترا واسکولر هیمالیسز نه انټرا واسکولر هیمالیسز ته ورځو. که چیرې د وینې حجرات د وینې د رګ په داخل کې ډسټرکشن یا د ماتېدو له منځه وړلو سره مخ شي، دا کم حالت ده. کافي ځینې امراض په دې کې موجود دي چې یو ته یې موږ DIC وایو، DIC Disseminated Intravascular Coagulation، په داخل د وینې په جریان کې سره کرویات سره لخته کیږي. یا په بل تکلیف کې چې ډیری وخت هیمولیټیک انیمیا منځته راځي، یا په داخل د وینې په رګ کې وینه کمیږي، هیمالیټیک یوریمیک سینډروم ده، هیمالیټیک یوریمیک سینډروم.
چې دا ډیری وخت د ګردې په تکالیفو کې لیدل کیږي، په ځینو مزمنه نورو ناروغیو کې دا میټابولیک سینډروم منځته راځي. ښه همدا رقم په ملیریا کې چې د اکوایرډ هیمولیټیک انیمیا ورته وایي، د ملیریا پاراسایت د سرو کرویاتو یا د آر بی سی د ډسټرکشن د له منځه وړلو سبب ګرځي. په ټوله کې دلته وینه د له منځه تګ سره مواجه کیږي، هم نورماله جوړه شوې ده، هم یې جوړښت نورمال ده، هم یې جریان نورمال ده، هم یې سایز نورمال ده. ولې دلته د نورو امراضو په واسطه باندې د آر بی سی یا سره کرویات ماتیږي، له منځه ځي او د کمخونۍ سره مخ کیږو. ښه څنګه کمخوني که چیرې یو څوک په کمخونۍ مبتلا وي، وینه یې کمه وي، کوم علایم لري په هغو غږیږو. تر ټولو مهمه علامه چې په کمخونو انسانانو کې لیدل کیږي هغه پلر ده. پلر یا د رنګ ژیړوالی، خصوصا کنجکټایول پلر. کنجکټایوا د په سترګو کې یوه کوچنۍ پرده ده چې هغه ډاکټر ګوري، که چیرې رنګ نورمال وي یا نسبه سپین یا ژیړ وي هغه ښکاري مریض ډاکټر ته. کنجکټایول پلر. پالمر پلر یا د ورغوو ژیړوالی یا سپینوالی یا هغه پریدګي رنګ چې ورته وایي. د دې ترڅنګ بله مهمه نښه په مریضانو کې پالپټیشنز یا د زړه د ضربانو زیاتوالی ده. د وینې مقدار کم وي او زړه مجبوره ده چې دا کمه وینه په تیزه پمپ کې او د وجود حجراتو ته یې ورسوي، تر هغې اکسیجن ورسوي. د دې ترڅنګ فټیګ یا خستوالی، د وجود عضلات مړه دردونه کوي، عضلات شخ وي، د هډوکو مړه دردونه موجود وي. ډیفیوز سویټینګ یا خولې کول. اکثره مریضان چې کمخوني لري د یو کوچني پیاده روي یا فعالیت سره یې وجود ټول له خولو لمدیږي. د خولو سره بون ټینډرنس هم موجود وي. هډوکي مړه دردونه کوي، خصوصا غټ هډوکي، اوږده هډوکي د بدن. دا د کمخونۍ علایم دي یا نښې دي. که چیرې هیمالیسیس موجود وي، یعنی د وینه بهیدلې وي یا د وینې حجرات له حملاتو لاندې راغلي وي، ډسټرکشن یې شوی، په هغې صورت کې څه چې لیدل کیږي سکلیرو اکټس په نامه یوه نښه ده، یعنې دغه د سترګې سپین چې ده په ده کې سرې لیکې د وینو موجودې وي. همدا رقم بله نښه په الټراساوند کې معلومیږي چې هغه هیپاټوسپلینومیګالي ده، د ځیګر او د توري یا د تحال هیپاټوسپلینومیګالي، د تحال او د ځیګر غټوالی ده. ولې غټوالی ده؟ که چیرې هیمولیټیک انیمیا موجوده وي، هیمالیسیس وي یا سره کرویات د تحال او د لیور په واسطه د ډسټرکشن یا د له منځه وړلو سره مخ شي، نو هم لیور یا ځیګر او هم سپلین یا تحال غټیږي، سایز یې غټیږي. نفس تنګي یا ډسنیا تر ټولو مهمه نښه ده چې په کمخونو مریضانو کې لیدل کیږي. ښه که ووایو چې له پوستکي واخله چې رنګ یې ژیړیږي، د وجود تر هر بل ارګانه پورې په کمخونۍ کې دخیل ده. او د کمخونۍ تر ټولو مهمه نښانې دا دي: د رنګ ژیړوالی، د زړه ضربان زیاتیږي، فټیګ خستګي موجوده وي، خولې کوو، هډوکي مو درد کوي، سترګې مو سرې وي، ینه توری پړسېدلی وي، نفس تنګي لرو او په ټوله کې خوابالو د وضعیت سره مخ کیږو. په دې هیله چې د وینې د کمښت په طبقه بندۍ پوه شوي یاستئ، په راتلونکو لکچرونو کې به د وینې د کمښت هر ډول درته واضح کړم. جزاک الله خیر.